کېږي چې موږ تلفونونه یا بند کړئ او یا سایلنټ کړئ تر څو د غونډې په جریان کې مزاحمت ونه کړي. دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، په ټوله کې د نننۍ ناستې ګډونوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ دې علمي او باارزښته غونډې ته پخیر راغلئ. تاسو ټولو ته خلاص وایو. په غونډې کې به زموږ ویناوال خبرې وکړي، د پښتنو پر وضعیت به خبرې وکړي، د دوی د ویښتابه دپاره، د دوی د بیدارۍ دپاره به خبرې وکړي. د دې غونډې موخه دا ده چې پښتون ولس څنګه راویښ کړي، څنګه یې د تیارو وباسي، او په ټوله کې په نننۍ غونډې کې په هغو موضوعاتو خبرې وشي چې د پښتنو د ژوند سره تړلي دي. هغه که د دوی د ژوند سیاسي اړخ دی، هغه که د دوی د ژوند اجتماعي اړخ دی. د دې تر څنګ د پښتنو راوړل علم او پوهې ته د دوی ټکني کېدنه او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره به هم زموږ مېلمانه خبرې وکړي. نو دا زموږ د غونډې موضوعات دي. خو مخکې له دې نه چې غونډه شروع کړو، زه ډېرې خبرې نه کوم. زموږ مېلمانه به دغه خبرې وکړي. یادونه کوم چې نننۍ غونډه زموږ لندن میشتو افغانانو ملګرو جوړه کړې ده. دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې لکه کابل، ننګرهار او کندهار کې دا ډول غونډې دوی جوړې کړي دي. دا د دغه لړۍ خوست ته ورسېده او د دوی وعده دا ده چې دغه غونډې په نورو ولایتونو ته هم غځوي. نو زموږ دا دوی ته دا دی، زموږ د ملګرو د دوی په نمایندګۍ به زه ورته ووایم چې د خوست دغه ځوانه طبقه، د خوست مشران او کشران د دوی سره دي. د دوی دغه اقدام ستایي او دوی ته لا بریا غواړي. موږ غونډه پیلوو. د غونډې د لا برکتیا دپاره به ښاغلی الخیر صاحب د قرآن کریم مبارک ایتونه تلاوت کړي، بیا غونډه پیلوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جزاک الله. که سرګړی کې دا لمر، سپوږمۍ او ستوري رڼا دې باندې زیاته د قرآن د یوه تورې رڼا. الخیر صاحب کور ولا اوس هم د ګران هېواد ملي سرود غږول کېږي. نورزی صاحب به دغه سرود تاسو ته درواغ کوي. الله نورزی. Thank you.
سود مې په چا نشي خپله یو بڅری خاوره هم سود مې په چا نشي خپله یو بڅری خاوره هم زه ګورې په دې هکله کارون یمه پښتون یمه دا چې دې همه دنیا خوړلی وخت په وخت یمه ښکلی یمه خوږ یمه ترسکون یمه پښتون یمه ډېره زیاته مننه تاسو ټولو نه اوس هم د غونډې په دې برخه کې د پرانیستې د وینا دپاره به زموږ درون ملګری تکړه او مبارز انسان د دې غونډې ترتیب کوونکی ښاغلی سعدالدین منګل صاحب راځي او تاسو ته به خپله وینا کوي منګل صاحب بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو درنو راغلو میلمنو خویندو مشرانو کشرانو سلام علیکم و رحمت الله وبرکاته د پښتون راویښ شه خوځښت هدف او تګلاره د پښتون راویښ شه خوځښت هدف او تګلاره یوازې او یوازې پښتو ژبې ته کار کول پښتو ژبې ته وده ورکول او د پښتنو یووالي او یو موټی کول دي د پښتون راویښ شه خوځښت تل هڅه کوي چې پښتانه دې ته راوبلي چې په خپلې مورنۍ ژبې ته کار وکړي او په پښتو ژبې باندې خبرې لیکل لوستل او د هر افغان سره د افغانستان په هر کور کې په خپلې مورنۍ ژبې خبرې وکړي په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کول دا نه تعصب دی او نه هم سم او کم یا ژبه پرستي دا زموږ حق دی چې په خپلې مورنۍ ژبې خبرې وکړو ځکه چې پښتو ژبه زموږ د ګران وطن افغانستان ملي او رسمي ژبه ده په دې اړه ما په ډېرو غونډو او سیمینارونو او کنفرانسونو کې خبرې کړې دي خو نن ورځ زه په یو بلې مهمې موضوع باندې خبرې کوم هغه د برېښنایي تذکرو په اړه ده برېښنایي تذکرې ګټه څه دي برېښنایي تذکرې ګټې دا دي چې لومړی په د افغانستان مکمل نفوذ به په دقیق ډول حساب شي همدارنګه هر قوم فیصدي به معلومه شي نو کله چې د افغانستان قومونو فیصدي معلومه شو بیا هر قوم خپل حق د دولت نه غوښتلی شي دا نه یوازې پښتنو ولې د افغانستان هر هزاره ورور تاجک ازبک ترکمن ورور ته دغه کوي چې دوی مجبور او مکلف دي برېښنایي تذکرې واخلي او خپل دقیق نفوذ تر فیصدي معلومه کړي د بېلګې په توګه که په یو کلي کې ولایت کې 40,000 نفوس وي نو دا 40,000 وګړي برېښنایي تذکرې واخلي او نفوس یې دقیق وټاکلی شي نو دولت بیا مجبور او مکلف دی چې د دغو 40,000 خلکو حق ورکړي او 40,000 خلکو ته روغتون ښوونځی پوهنتون همدارنګه سړکونه تفریح پارکونه ماشومانو ته پولیکلینونه او پارکونه جوړ کړي نو که د 40,000 خلکو نه یوازې 100,000 خلک یو وګړي تذکرې برېښنایي تذکرې واخلي نو دولت به د 100,000 وګړو حق ورکړي نو په داسې حالت کې هغه کلي کې چې شمېره یې دقیقه نه وي معلومه ډېرې زیاتې ستونزې به راپیدا شي راځئ پښتنو چې خپل فیصدي چې موږ وایو موږ 65 یا 88% یو د افغانستان نفوس تشکیلوو دا په اسناد او په واقعي توګه ثبوت کړو چې واقعا موږ 88% یو که نه یو په پښتنو کې ستره ستونزه دا ده چې خزینه ته خپل حق نه ورکول کېږي او نه ده ورکړل شوی که په یوې کورنۍ کې 8 تنه وي نو 4 تنه یې خزینه دي نو دا 4 تنه خزینه د ښوونځي او د برېښنایي تذکرو نه محروم ساتل شوي او ساتي او حق نه ورکول کېږي موږ خو ټول په دې پوهېږو چې د پښتنو په کلو او ولایتو کې ښځینه نفوذ د نارینه نه ډېر دی نو راځئ چې خپلو خویندو او لورګانو ته خپل حق ورکړو او ټول ته برېښنایي تذکرې واخلو تر څو موږ وکولی شو د خپل د پښتنو نفوذ ثبوت کړو کله چې پښتانه خپل نفوذ ثبوت کړی شي واقعا موږ 88% یو یا که نه نو بیا موږ کولی شو په هر دفتر په پارلمان او په انتخاباتو کې خپل حق وغواړو او خپل ولسمشر په خپلې ټاکنو سره وټاکو په دې خو موږ ټول پوهېږو چې حق ورکولی کېږي نه ولې حق اخیستلی کېږي نو حق هر وخت موږ تاسو اخیستلی شو چې موږ واقعا وښیو خلکو ته چې موږ 88% یو که نه ډېره زیاته مننه نو د پښتون راویښ شه خوځښت لخوا موږ 21 کورنیو ته غله برابره کړې ده چې دا به د کنفرانس په اخر کې دغو مستحقو کورنیو ته وویشل شي ډېره زیاته مننه ټولو نه او د راتلو نه مې مننه کورودان درویشه چې د قام د ژوند عنوان یې کړ بدل په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی
ډېره زیاته مننه منګل صاحب تاسو ته خپلې لنډې خو ارزښتناکې خبرې در واورولې. اوس هم د خوست ولایتي شورا استازی ښاغلی زړسوان صاحب امیرالله زړسوان صاحب تاسو ته وینا لري. دی هم لنډې خبرې لري. دی به په دې وغږېږي چې د پولې دواړو خواوو ته پښتانه د کومو ستونزو سره مخامخ دي، څنګه دوی کولی شي له دې ستونزو ځانونه راوباسي. ښاغلی زړسوان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او په خاص کې لندن میشتو افغانانو چې هغې په نمایندګۍ منګل صاحب او ورسره دوه دوستان دي هغې ته ښه راغلاست وایم او د دوی نه ډېره مننه چې په ډېرې حساسو شرایطو کې دوی په ډېرې فکر کړی ده او د پښتون د انسجام د پښتون د متشکل کولو او د پښتون د یوځای کولو او روي کولو په ارتباط یې فکر کړی ده او دا خوځښت یې رامنځته کړی ده او بالاخره نن خوست ته راغلی دی. دلته یې موږ سره یو ځای په دې تالار کې په دې غونډه کې ګډون لري. ډېر مننه کوم. ډېرو محترمو تاسو په دې پوهېږئ چې دا هر حرکت د دې لپاره وي چې هر قوم او هر ملیت وکولی شي چې خپل شرعي او قانوني حقوق ترلاسه کړي. په ټولنه کې په معاشره کې هغه څه چې خدای هغه حق ورکړی ده، هغه څه چې مدني قوانین یې ورکړی ده، د هر ملیت حق لري. حتی د هر ملیت د هر قوم د هر ژبې خوند هر فرد حق لري چې د خپلو حقوقو نه مستفید او هغه ترلاسه کړي او هغې ته لاسرسی ولري. مثلا دلته د دې پښتون د رویښه مفهوم هم دغه ده چې مونږ دغه لوی اکثریت د دغې افغاني جامې د افغاني ټولنې خپل ځان وپېژنو، مونږ خپل دا قوم وپېژنو، خپله ژبه وپېژنو او بیا د هغې سره په خاصه توجه او هغې ته په پام کولو خپل ځانونه اعیاد او بالاخره خپل حقوق ته لاسرسی ولرو. دا په هره برخه کې، دا په تعلیم کولو برخه کې، تحصیل کولو برخه کې حق مو ده چې موږ باید دغه موقع ولرو. زمینه سازي ورته وشي چې موږ ځوانان که ښځې وي او که نه دا باید تعلیم او تحصیل وکړي. په همدې ترتیب نظام د خلکو د منځ نه جوړېږي. په دا نظام کې دا قوم چې د اکثریت قوم ده، لکه مخکې چې موږ خبره وکړه د 88% نه هم اضافه ده، په همدغه معیار باید په نظام کې مرسته وکړو. دا سړک فکر وکړو، متوجه واوسېدو. اوس ډېر یو وړه وړه قومونه، وړه وړه ملیتونه دا لوی قوم د خپل شعار او لیر وسلی ده. دا وجه دا ده چې رښتیا هم لکه څه ډول چې لازمه د پا ډول ارویښ نه وي. ښایي دا ده چې دغه اهدافو ته د رسېدو په خاطر ارویښ شي. خو زه دغه مطلق خوب نه ردوم. پښتون ویښ ده خو استقامت یې نه ختم شوی ده. دا نه به بحث وکړو چې استقامت څه ډول ختم شوی ده. موخې یې غلطې کړې دي. دا به سره یایو، وضعې به سره یایو. اصلی په د اوسني نظام کې څوک دي؟ وزیر لرئ، رئیس دولت لرئ، ولي لرئ، قومندان لرئ، په پوځ کې تکړه تکړه جنرالان لرئ. څه شیطان دي؟ د هغه حق ته ولې نه رسېږي؟ اوس ویښول دلته په خپله معنا باید ووایو. دا ویښ نه، دا چې ویښ نه دا ولي کېدو نه، دا ویښ نه د وزیر کېدو نه، دا نظامي جنرال کېدو نه ویښ ده. خو خبره په دې کې ده چې احساس یې مړ ده.
تاسو فکر وکړئ زه په ډېرو غونډو کې د فساد نه سر ټکوم د فساد نه ده په هر برخه کې چې فساد ده یو اداري فساد نه په هره برخه کې فساد تاسو ټول نه خوښېږي خو یې مو ډېر نه خوښېږي زه داسې یم چې که چېرته فکر وکړو خو دا نظام خو د دې خلکو ایمان نه جوړ ده دا هغه نظام چې د اوس په موږ سره حکومت کې په دې کې ډېر اکثریت قوم ښه تکړه او ډېر ورزیده ډېر پوه آګاه او باخبره خلک شتون لري خو خپله دا چې په هره برخه کې په هر موقف او هر مقام کې د اداره پرېښودلي ده تاسو لږ ځیر شئ دې کیسې ته مثلا یایم بالخصوص په د اخره یوه نیمه لسیزه کې چې 15 شل کاله مخکې د غریب هیڅ شی نه لرل اوس که ته یوه فرما ورکړې ثبت یې درایي دا دې ته یایي چې زه په 1200 په بلای کې نمرې لرم په سرنکوټ کې نمرې لرم په متون تپه کې نمرې لرم په ششهید کې نمرې لرم په ششدرک کې نمرې لرم په کرتایسې او کرتایچار کې نمرې لرم ته خو ویښ یې که ویښ نه وه دا دې کومه نه کړې ویده نه یې خو ویده په دا استقامت کې چې قوم دې نه هېر شوی دی پښتون دې نه هېر شوی دی هېچا نه هم پټ نه یې هغه پښتون زموږ پسې هغه مټ وځه چې په راز کې ده په مقام کې ده په موقف کې ده هېچا نه پټ نه ده که نن نه وي سبو ته یې افشا کېږي که سبو ته نه وي 15 کاله بعد افشا کېږي پټ نه ده نو موږ یایو چې ته ویښ یې که ویښ نه وي دې ته څه نه رسېدی احساس دې ژوندی که هغه وي احساس دې داسې ژوندی که چې په دا قوم زړه باد کړه په د ولس زړه باد کړه په د غریب زړه باد کړه ته فکر وکړه وطن کې جنګ ده ډله ییز قتلونه روان دي او موږ چې کله مقام او موقف او چوکۍ ته ورسېږو بیا په دې لګیا وو چې څه رقم به ډېره کړه امو نمره حق ده حق مې وکړه ورته چیش دې حق ده ولې دې حق ده توره دې وکړه موضع دې وواله لوند دې کړه فتحه دې کړه کوم کنډاو دې ووالو خو نور ورسېدې چوکۍ ته راولي بیا دې دا حق شو خو حق یې دې وي چې دوې درې ولري چې دوې درې ونه لري ته یې نه ورکوي پښتون ویښ ده پښتون چې ویښ نه وای دې ته نه رسېدو احساس مړ ده د احساس به ژوندی کړو د احساس دې په کور وکړو رښتیا هم مخکې ورور خبره وکړه برېښنایي تذکرې دي موږ لرې پرتې سیمې شاید چې برېښنایي تذکره ونه پېژني او بیا یو خوست ته دوی باید شاید چې اماده ونه اوسېږي خو ښایي دا وه چې موږ یوه سراسري سرشمېرنه ولرو مرکز راغلی و دلته یې دا کور شروع کړو بېرته ښایي په نیمایي کې یې پرېږدو دې ولایت نفوسه 15 لکو په حدودو کې ثبت شوی ده 15 لکو خدمات عرضه کوي ولایت اوس یې 9 میلیونو په حدودو کې موږ نفوس لرو معارف په سطحه صحت په سطحه په نورو برخو کې بیا رغونه لارې سړکونه پلونه موږ ته یې 15 لکو نفوس په نظر کې نیولو سره خدمات عرضه کېږي که چېرته موږ سراسري سرشمېرنه وشي او دغه حقیقي نفوس چې په خوست کې موجود ده دغه وشمېرلی شي دا رجستر شي په رښتیا سره چې تاسې به په پارلمان کې وکیلان حاضرت وي اشتراکي ولایتي وکیلان به هم د هغې له تشکیل د وسیعو پراخ شي او تاسې ته به د مرکز نه نوره حقوق چې قانون پرې تدبیر کړی ده او د دغې نظام کې یې لرئ دا به ټولو ته د دغې نفوس د تعداد او د شمېر په اساس نه ترلاسه کېږي او هغې غوښتنه به وکړو او خپل حقوق به هم وکړو که چېرې یوازې برېښنایي تذکرې ته پرېږدو نو برېښنایي تذکرې شاید چې ماشومان ونه شي خوسته کم عمره هغه شاید چې موږ په دې ونه توانېږو چې دا زمینه سازي وکړو چې موږ د 1 کلان موږ د 15 کلان موږ د 7 کلان هم تذکره وکړو خو که سرشمېرنه وشوه ممکنه ده چې دا ټول نفوس په شمور کې راشي او دا رجستر شي او د هغې د حقوقو غوښتنه وکړو او د هغې د شمېر په اساس نه موږ ته خدمات عرضه شي نو ښه خبره دا نو
خبرې ډېرې نه اوږدوم موږ څه دې پوره غوره خبره دا ده چې دا خوځښت چې رامنځته شوی ده قابل د قدر ده او موږ هیله دا ده چې دا د روحیاتو په ژوندي کولو کې کور وکړي دا د احساساتو په ژوندي کولو کې کور وکړي دا نن غونډه اخري غونډه ونه بولي داسې ونه اوسېږي چې اولینه او اخري غونډه شي دا خوځښت دی دوامدار کور وکړي یو څوک دې واوسېږي دوامدار که نه وي په میاشت کې دروي شي خوست ولایت ته که نه وي په 3 میاشتو کې دروي شي که دغه غونډه اولینه او اخرینه غونډه شي بیا به یې موږ چې دغه نن ورځې نه سلای سمبولیک وي هسې فرمایشي به وي نتیجه به یې نو یې موږ هیله دا ده چې دغې حرکت د تسریع کولو دپاره د مؤثر کولو دپاره د ګټور کولو دپاره دوامداره هڅو ته ضرورت ده نو هیله مو دا ده چې دوامداره موږ سره واوسېږئ او خپلو امکاناتو ته په پام سره موږ نه هم تماټ وړئ د سره یو ډېر ښه اقدام ده او ډېر نیک قدم ده دا به اوچتوو او په دې کې به خپلې هلېدنې کړو زړونه به نه ستړي نه کړو او ستړیا به نه حس کوو او که رښتیا هم داسې ونه کړو لکه چې مخکې چې ورور خبره وکړه چې حق ورته ویلی کېږي دا مختلف کېږي نو دا موقع نشو پیدا کولی چې موږ حق وکړو دې ته به موږ ونه رسېږو چې یو چا ته ووایي چې حق سره دا په هغه صورت کې امکان پذیر ده ومو توانې چې دا کار وکړو چې موږ مستقل وو منسجم وو او دا دوست مو دوامدارې اوسېږي او یو څه اصلاح ژوند شروع کړو بیا بل ته مو ووایو چې دا نوښت دې رفع کړه د شخصي ګټو نه به تېر شو د شخصي امتیازاتو نه به تېر شو ښایي دا ده چې موږ بل ورو چې په بده ورځ کې وي په تکلیف کې وي او هغې ته هغه څه چې حق ده هغه نه وي ته رسېږي دا موږ که په تخت د بودشینې واوسېږو موږ دپاره به دغه څه ګټه ولري یا به څه خوندور واوسېږي نو ښایي دا ده چې د خپلو ټولو پوښتنو دپاره او په ټول کې د ټولو افغانانو دپاره هغه څه چې حق ده هغې دپاره مبارزه وکړو هغې دپاره کور وکړو او هغې دپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو دا که په داسې مختصرو غونډو او یا په یوازې داسې لاندو نوستنې کې موږ فکر وکړو چې خدای نخواسته خپل حق به ترلاسه کړو یا به د هارمون ته ورسېږو دا امکان نه لري نو دوامدار کور ته ضرورت ده هیله مو دا ده چې منګل صاحب او د سره نور دوستان د ملګري دا پروسه بدین نه کړي بلکې تسریع کړي او موږ یې په ځان کې یو رښتیا هم چې حق ورکړی کېږي او ورکولی کېږي نه نو دا بالکل زبردست او ډېر په زړه پورې هغه دی دا یو ارشاد ده چې ده وکړو او موږ هم یې دا علمي یوه مسله ده دا تاییدوو او د هغې سره په نظر کې نیولو سره د خپل حرکتونه د خپل جدوجهد د خپل کوششونه مو نور هم پیاوړي کوو تر څو چې خپل هدف ته ورسېږو تاسو توجه نه مننه ومن الله توفیق ډېره زیاته مننه د خوست ولایتي شورا د درانه استازي ښاغلي زرسوان صاحب نه چې تاسو ته یې په دې خبرې وکړئ کلونه وړاندې شاعر او صوفي بیچ نیکه ویلي وو چې دا وګړي ډېر کړه خدایه ستا په مینه په هر ځایه دلته دي د غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې بلنې خو د نن دور شاعر کتاب یې دا ده چې که د بیچ نیکه دعا وه خو پوره شوه پښتانه چې څومره ډېر شول دومره زیر شول دا چې دغه ډېر خو زیر پښتون څنګه راویښېدی شي لاملونه یې کوم دي نو په همدې اړه به درته لیکوال او ژورنالیست ښاغلی غفور مهري صاحب خبرې ولري دی تاسو ته خپله وینا ده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم محترم سعودي منګل صاحب د ولایتي شورا وکیل صاحبانو قومي مشرانو مدني فعالینو ځوانانو ژورنالستانو خویندو ورونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اول سر کې اجازه غواړم چې د لندن میشتو ورونو چې استازیتوب یې دلته سعودي منګل صاحب کې د زړه له تله مننه وکړو چې دغه درانه اقدام ته یې ملا تړلې ده دوی که څه هم په فزیکي لحاظ ارام دي ولې روحاً دوی ځورېږي
د افغانستان په حالاتو د پښتنو په حالاتو کې دغه ګام اوچت کړی دی مننه کوو دوستانو تقریبا 3 میاشتې وړاندې زما او د سعودي مدرسې ترمنځ د فیسبوک له لارې اړیکې ټینګې شوې او د دوی د خوځښت موخې تقریبا تر یوه حده راته روښانه شوې مدرسې ودرس کوي هغه هم زما د یو زوی چې مسکو کې تحصیل کوي د هغې په واسطه البته نو په هماغه وخت کې هم موږ ژمنه کړې وه چې د خوست خلک ویښ دي څنګه چې زرزوار صاحب وویلې ویده نه دي ولې یو کاري استقامت ته اړتیا لري یو مشرتوب ته یو لیډرشپ ته ضرورت لري که چیرې منسجم شي او ښې لارې ته سوق شي نتایج به یې ډېر ښه وي دوستان پوهېږي چې په دې تېرو 12 لسیزو کې تقریبا بې حده شمېر ګوندونه نهضتونه ټولنې شوراګانې غورځنګونه او خوځښتونه جوړ شول یا به فرمایشي وو تر یوه معینه وخته پورې د معینو اهدافو په خاطر او هغه چې طبیعي او اخلاقي او ملي مفکورې ورسره دي هغه را پایداره دي او موږ هیله مند یو چې پښتون اړیکې خوځښت هم همدغسې پایداره واوسي لکه څنګه چې رسوار صاحب هیله وکړه دوی دغه اولنۍ ناسته نه وي زموږ په مټو چې کوم کار کېږي موږ هم تیار یو او دوی هم که څه هم په فزیکي لحاظ د هېواده لرې دي ولې خپلو امکاناتو ته په کتو به دوی دغه پروسه پر مخ بیایي هېواد مو د نااعلان شوي تپل شوي جګړې سره مخامخ دی او دغه تقریبا 40 کاله پوره شوه استقامتونه د خلکو نه ورک دي نو د عزرسمان صاحب سره به دا ومنو چې موږ وزیران لرو موږ رئیس جمهور لرو ولې بې صلاحیته په خپل اختیار کې نه که والي دی که رئیس جمهور دی او که وزیر دی او که بل یو دی موږ استقلالیت هم غواړو د خپلو مسؤلیتونو تر څنګ او دغه استقلالیت باید واخیستل شي څه پکار دي یووالی موږ همیشه د یووالي چیغې وهو او قربان صاحب وویلې چې میټینګ کې مثال راوړو چې دا وګړي ډېر کې خدایه لویه خدایه لویه خدایه ډېر شو خو زیر شو زبر شو او دا استقامت غواړي یووالی هم کورنی یووالی چې په داخلي افغانستان کې پښتانه اوسېږي او هم د پولې پورې چې د پنجاب تر استعمار لاندې دي موږ دا ووایو که چیرې د ریفرنډم مسله شي که چیرې د نظرخواهۍ مسله شي پنجاب په پښتني سیمو کې دومره ریښې غځولي دي چې د افغانستان لپاره خو هډو نه بلکې د خپل ځان د استقلال لپاره به هم رایه ورکړي خو هغه زموږ د پښتنو او د افغانستان حق دی هغه به غواړو بل نړۍ ته قناعت ورکول دي دا هغه مشرتوب غواړي زموږ مشران تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې نړیوالو سیاستمدارانو ته او زبرځواکونو ته دا قناعت ورکړي چې دغه ملت د جګړې ملت نه دی دوی جګړه نه غواړي بلکې په دوی تپل شوې ده او اصلي ریښې که هغه په غرب کې دي سازماندهي او که په پاکستان کې دي که په ایران کې دي په سیمه کې دي هغه به یې له بیخه وایستل شي او دا یو استقامت غواړي او دغه استقامت د ښه مشرتوب په نتیجه کې په لاس راځي ډېر کله نه پوهېږم ضرور به وي که نه د ډیورنډ د کرښې مسایل یادېږي 9 کاله معاهده شوې وه ولې په لیکلي شکل د امیر عبدالرحمن خان په امضا هېڅ شی نشته دوستانو هېڅوک به یې دغه را پیدا نه کړي چې امیر عبدالرحمن خان دا امضا کړې وي چې موږ تر اټکه په دغه منطقه باندې تر عمره در تېر شو ولې د هغه وخت د انګریزي استعمار او د افغانستان د داخلي ستونزو دغه لاملونه وو چې د ډیورنډ کرښه نن تر نن ورځې پورې هم موږ ته شوې ده پاکستان ولې د جنګ اوږدول غواړي پاکستان په دې باندې پوهېږي چې که دلته یو متحد او ځواکمن دولت موجود وي او دغه ملت چې د ډېرو قومونو ملیتونو جوړ شوی دی دا په یوه خوله وي معلومه خبره ده چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړه پښتانه به موږ غواړو دغسې به غواړو
او د پاکستان لپاره دا د منلو نه ده او د بادارانو لپاره یې هم که څه هم دوی عمل ته نږدې په لندن کې ورسره مېشت دي دوی ته به یې فعلا په معیشتي او رهایشي شکل امکانات برابر کړي وي اصلي خامات او اصلي دښمن هماغه ځای دی او د هماغه ځای نه تربیه کېږي او اداره کېږي مخکې هندوستان د الکترونیکي تذکرو یادونه وشوه هر څوک غواړي چې تذکرې هم واخلي باید واخیستل شي ولې یوه ستونزه لویه ستونزه چې نن ورځ موږ مبارزې ته راغواړي هغه دا ده چې تذکره کې تا ته لیکي چې پښتون ولې په اصلي ډاټابیس کې تاجیک لیکل شوی دی او شوی دی دا کار او دا نړیوالو ته ښیي چې دغه دی دغه 200 کاله 300 کاله چې پښتنو په دغه هېواد باندې حاکمیت کړی دی اصلا دوی اکثریت نه و چې کله 53% کله 15% او کله 30% ناري وي په حقیقت کې دوی کم دي دغه راز افشا شوی هم دی او دغه فیسبوک او نورو رسنیو ټولنیزو رسنیو اخیستې هم ده همدا علت دی چې تر ارګه دغه مسله رسېدلې ده او په دې باندې غور پکار دی ولې کولی شي دا حقیقت دی په اصلي ډاټابیس کې پښتون دی ولې هلته تاجیک لیکل شوی دی د دې لپاره هم باید کار او مبارزه وشي یو ځل بیا اجازه راکړئ چې دلته نامېشتو وروڼو مننه وکړو زموږ هغې ورته پرانیستي دي د خوست پښتانه ویښ دي او موږ پښتانه د دري ژبو د نورو قومونو سره هېڅ نوعه نشنالیستیک تضادونه نه لرو پښتون دی چې نورې ژبې زده کولی شي په ډېر جرأت او مهارت سره ولې یو دري ژبه به هم پیدا نه کوي چې دغسې روانه پښتو ویلي لکه پښتو چې دري وایي خوست کې تاجک ازبک د ډېرو ولایتونو اوسېدونکي زموږ هیلې ورته پرانیستي دي او په ډېر احترام او درناوي دوی ته په ډېرو احتراماتو قایل دي ولې که چېرې پښتانه د نورو د ژبو ولایتونو سیمو ته ورشي بدبختانه ممکن ولسونه دغسې نه وي ولې هغه څوک چې دوی په راس کې دي هغوی ته یې دغسې مفکوره ورکړې ده چې پښتون یا د نور افغانستان د قومونو د ملیتونو دښمن دې باندې باید کار وشي او موږ هیله مند یو چې زموږ پیغام محترم صلاحالدین منګل صاحب ورسره ټیم یې لندن میشتو زموږ ته ورسېږي چې د افغانستان پښتانه او بالخصوص په ځانګړې توګه د خوست خلک ویښ دي بیدار دي د دوی هڅې ستایي او د دوی هر رقم فعالیتونه چې په دغه لارې کې کوي موږ یې ملاتړ کوو او خپلې هڅې هم رسوو ډېره مننه ستاسو زه چې پټه خوله د بل په لاره ته به پاتې وې زه چې پټه خوله د بل په لاره ته به پاتې وې ستن په ځان ستړی وي خو کاره ته به پاتې وې ډېره زیاته مننه د لیکوال او ژورنالست او خوست کې مدني فعال ښاغلي مهدي صاحب را ډېرې خوږې خبرې وکړې تاسو ته اوس هم د غونډې په دې برخه کې په خوست کې د همکارۍ شورا مشر ښاغلی سخي جان سرحدي صاحب تاسو ته خبرې وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډېرو درنو حاضرینو مشرانو کشرانو خویندو ورونو ملګرو ورونو دوستان عزیزان خوستوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوښۍ خدا ده چې موږ د خپل ځان په پېژندګلوۍ د خپل قوم په پېژندګلوۍ څوک لرو چې دا احساس ژوندی دی من نه ده خو
بیا هم مخکې خبرې وشوې زه ډېره بښنه غواړم زه د ټولو خلکو ته ټولو ملګرو ته چې خبرې وکړې په ډېر احترام په ډېر درنښت که کومه یوه جمله ویله کېږي هغه یې مو ارمان ده هغه د افغانستان د خلکو ارمان ده پاکې که څه تېرو بېره ځي په ډېر معذرت په ډېرې بښنې سره دې ملګرو نه زه بښنه غواړم مو ته وبښي زه څه چې وایم هغه مو زړه یې تلخ هغه د دې قوم یعنې پښتون قوم غوښتنه هیله او ارزو ده نن ویله شول چې دا قوم ژوندی ده ژوندی په دې معنا نه چې وخوره وچښه اقتصاد وڅه وڅه نه زه دې ته ژوندی نه یم ژوندی چې هدف ونه لري ژوندی چې ارمان ونه لري ژوندی چې هېته مبارزه نه کړي هېته هله زله نه کړي دا څه ژوندی ده مړې کړمه مړې کړمه وژنې قاتل نه دی مړې کړمه وژنې قاتل نه دی لوټ شومه تلا شومه غل چېرته دی درنو حاضرینو ارمان زه دا دومره چې په خیر زه اوسم چې ارمان زه دا که چېرته دا نن غوښتنه دا نن ټولېدنه په یوه بل نوم وه چې هغه کې شخصي غوښتنې وه شخصي مړښت وه شخصي خواهشات وه دا تلار به څومره ډک و زیږې نه وه ګلې ولګو په ډېر ارمان په ډېر تاسف الوخیل صاحب وویل چې دا مخکې چوکۍ یې ډاکه کړې زی خلیدا زموږ داسې د ارمان نن خلیل پوتې ده دا څیرې وکړئ دا هغه څیرې دي چې موږ یې په نوم ویاړو موږ یې په تاریخ ویاړو موږ په دې ژوندي یو دوی ته موږ څه کړي دي څه افسوس ده محافظه کاره سیاست ځان ساتي سیاست د دې کې غرق یو ځان په معنښت غرق یو خپل ورور په وژنه غرق یو 5000 کاله تاریخ لري شرم ده 5000 کاله مو مرګ زده کړو مو قتل زده کړو مو ورور وژنه زده کړه مینه محبت په چېرته وړي دي کوم قبر کې مې چولې دي ښخ کړی هغه خو موږ سئ نن پښتون دومره لویې ګذشتونه کې امپراتوري دې لرله دا خبره نه ده ځای کړې دا نو باید خپل سره پښتون راغلي سره بیدار شه زه په دې ډېرېږم چې پښتون به دغسې خو بېولی نوره څوک به ویښ کړو هغه هم به نورې شو بلکې پښتون به ویښ نه کړو مړ به کړو برباد به کړو په دا نومونې نه شو بېدرېدی نه شو ویښېدی خپل باید څه وپېږو په اشارو باید وپېږو په څېرو باید وپېږو نه څرګې پوهه سړی څرګې عالم سړی د مجروح صاحب خبره ده زنځني خامار وخوړو بل عالم بل پوهه موږ ته خوند نه راکوي ځکه زنځني خامار دې میین یو چې ښار غر کوو کلی غر کوو قوم غر کوو وطن غر کوو هېواد غر کوو خو چې زه باید ژوندی وم زه باید په صلاحیت وم زه باید ګور وم ورور مې که ډېر پوه د عالم ده چې جامعه رهبري کړه چې د زنه اصطلاحات مو ته خوند ورکړي دا بستر ده دا نیابتي جګړه ده دا رهبري ده پلوندې دي دا ورور څرګې زه مړ کړم څرګې من نه ایسم چې په دې سې زه نشم لوړ
په دې سي بل سړی نشي نو او وراره دا سپي پوي دا پنځه کسونه ټولولی شي دا تقویا کا پټ پټ القاب استعمالو خو چې کله قدرت نه صلاحیت نه ولګي بیا خپل نوم مانیمو ابرام نوم نه وي ته وکړو دومره برباد خلک یو نن تاسو ټول خبرې ده زه نه خو ځانګړي خلک یې لیدلي طبیب نه چې افغان غول چاته یې نن تا نوم ورنیماوی دا یې مجبوریت یې ورنیماوی ډوره یې ورنیماوی دا یې ټول نوم ده دا تاریخچه لري دا ریشه لري دا افغان نه ده افغان ده افغان ده افغان ده مفغن شکل افغان جوړ شوی ده خلکو دا ته وې پښتونه دا بل کوم نه موږ دا خیلونه تبرونه قبیلې پلرینې پکې دا قومونه بولو قوم یو ده خوشحال سوي ته خو لرو بر ټول پښتانه بلل ټول قوم یې بلل خیبر یې ټول یار وه نن دې چېرته لرو خیبر هېچا سره قربانی ورکوي ځوانان قربانی ورکوي غریبان مسکین په وطن مین خلک زنه په سر بشول زونه نه په سر بوي رښتیا څوک نه وي اکادیر یو هغه د بلوچ ده یو بچای نو مړ کړو ایسای الله شومایه ته ته وروړو سره کې ته وچو کادیر دو برابر تستر شو چاوي ته وایي ژورنالیست مو ولیدل چې دغه بچي مایت د مړی دې ونه لیدلو ته نه ډورېږي چې ته په دې حال شې وچ ومه لیدو که زه هم نه وایم ته هم نه وایې د یایي به څوک د دې ظلم د دې تري مخه به څوک نسي دا قوم به څوک متحد کړي بیا خو دې مړو هدیره شوه که نه نو مړه یو پښتونه راویښ شه پښتونه بیدار شه پښتونه راوچت شه پښتونه متحد شه اول دا کوز پنجابي پاکستان کوز دا پلټۍ جوړې دي هغه پلټۍ کې ټول پښتانه تقسیم دي قوت خلک پښتانه دي پښتني پلټۍ کې تاسو اوسئ کوم پنجابي سره د کوم سیمې سره ای وطن نه تیری موږ یې چې موږ ته وطن ګرونده څه دې ګرونده افغان څه دې ګرونده پښتانه داسې وایي چې موږ ته اقتصاد ګرونده انسان په دوه شیانو په انسانیت کې په جامعه کې په طبیعت کې ژوند کې یوه غریزه ده یو عقل ده د کوم انسانان چې د حیواني غریزې لري درنده دي منګرونه دي موږ چې کتاب ورسره کېږو هلو خیر خیر ستا خلک دا څیرل کی دا چیچل کی دا خلق خر کی وي مخکې به واغه دی مجبور شي ځانځاني خمار ده زون غوړي بل څوک نه غوړي هغه کتاب ده مجبور شي ځانځاني خمار کومه خر کی وي ودونه خر کی مطالعه کوي نو مون دوریګو ویریګو زه د بل شم دا خلکو نه ویل افتخار دا خلکو نه ویل افتخار دا ته جګ شول جګ شوي دي نن به زه هم یایم څه به یایم د چا په پوښتنه به یایم د چا په فکر به یایم تاریخ غلا بیا نشي کړی بیا درویغ نشي یلا بیا شرمیږي خفه کېږي بیا په رښتیا یایم دا درامار دا غلو دا به سبا نه وي بیا به یله کېږي ټوله نړۍ کې امپراتوري قدرت چې دا تاسو سره ډېره یوه مشهوره جمله ده چې هغه څوک چې قدرت یې په
دنیا کې غروب نه کړو یعنې نټ چې کېدو امریکا برټانیا وه نن هغه برټانیا وه بل چا ته هغه قدرت څه شو خو موږ ته یو ارمو مرسي دا ځوانان مو وبشره شول ادي حمزه صاحب خبره ده چې ته شولې ځوان زه دې بابا کوم د پښتو غزله ته شوې ځوان زه دې بابا کوم د پښتو غزله موږ ځوانان نن د سپین ږیرې په ډېرو غلطو لارو ارمان مه ده ځوانانو تاسو متوجه اوسېږئ هغه سپین ږیره دې تجربې هم نه کېږي چې وطن پرست ده په قوم مین ده په ژبه مین ده هغه وپېژنئ هغه لیار جوړه کړئ هغه لیار ځان ته پیدا کړئ لوړ شئ ورونو دوستانو ډېره نمونه دي ډېرې خبرې دي هغې سټیج نه پوره کېږي یو خو موږ داسې تربیې سره وخوستلې داسې زده کړې مو وکړلې چې دا خپلې کیسې د خپلې زده کړې هم لږې لږې شو ته ښه به زده کوو آموزش به کوو تاریخ سره به ځو تاریخ نه به زده کړې کوو ولې پوښتنه به اوسېږو امریکایان اوسئ لندنای به نه اوسېږو پنجابی به نه اوسېږو پښتانه به اوسېږو زده کړه به کوو که زده کړه مو نه وي سیالي نه شو کړی سیالي په علم کېږي سیالي په پوهه کېږي په تعلیم کېږي سیالي چا ته په تسلیمۍ نه کېږي چا ته کوئی راپور ورکولو نه کېږي هغه په علم کې پوهه به کې علمي خلق سره به کوي موږ وځپل شو مړه شو خدای دې وکړي خدای دې وکړي چې د غني خان دا پوښتنه چې دی دې دا مونږ اوس په دې بربادیو کې په دې مرګونو کې په دې قتلونو کې په دې بدبختیو کې په دې بې اتفاقیو کې پیدا کړو یل لنګه تیاره شوه رڼا یې راوړه لنګه تیاره شوه رڼا یې راوړه ادم چې مست شو هوا یې راوړه مرګ چې د ژوند په لټه ووت ژوندون یې راوړ او ساه یې راوړه تورې چې چیغه د کفر وکړه تورې چې چیغه د کفر وکړه ډال یې پیدا کړو کلا یې راوړه اوښکې چې سرې شوې شراب ترې جوړ شو اوښکې چې سرې شوې شراب ترې جوړ شو غم چې بابا شو خندا یې راوړه خدای دې تاسو د توجه نه مننه ډاکټر خاص پروت ده ټولودان د سرحدي صاحب د عمر وګړي ډېرې پکې خبرې وکړې د هغه د 15,000 کلن تاریخ خبره وکړه بخښنې ماته هم یو ټوکه رایاده شوه د ننګرهار پوهنتون کې یو استاد دی ډېر ستر انسان دی جهاز خان زاړه تاسو به یې نوم اورېدلی وي هغه هم اوس مشر دی له دې حالته لکه سرحدي صاحب ځورېږي نو دغه د 15,000 کلن د تاریخ خبره په ده باندې هم ښه نه لګېږي یو وخت زوی ورته ویلي دي چې بابا بوټونه مې زاړه دي دا راته واخله وایي چې بوټونه څه کوې بس نو هماغه 15,000 کلن تاریخ ټوکوه که نه نو زموږ غوښتنه دا ده چې له تېر نه موږ د راتلونکي دپاره استفاده وکړو دا غوښتنه د سرحدي صاحب په وینا کې وه ډېره زیاته مننه له ده نه بیا هم اوس هم د غونډې په دې برخه کې د خوست ولایتي شورا فعال استازی اغلی نربی عمري تاسو ته لنډې خبرې لري دي به په دې وغږېږي چې په اوس وخت کې پښتنې خویندې د کومو ستونزو سره مخ دي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او سپېڅلي خدای په نامه د هر څه نه دمخه د محترم درون مېلمه د لندن څخه راغلی صدودین منګل ورسره ملګري د ولایتي شورا پخوانی رئیس ډېر فعال او په وطن مین قانون کننده
آغلی امیر الله زلفان صاحب د چنار راډیو رئیس صاحب ډېر با استعداده وطن مین تڼی صاحب او قومي مشرانو تلال ته راغلي ځوانانو او ژورنالستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. افسوس ده په دې چې د لندن نه زموږ ته دلته هغه ځوانان یا هغه افغانان دلته راځي او په ویده پښتانو باندې غږ کوي چې پښتانو راویښئ د خوب څخه پاڅئ. زما دپاره په زړه کې ډېرې یو څه خبرې د مایوسۍ یو څه خبرې د خوشحالۍ ودرېدې. دی که هم په لندن کې یا خارج ملکو کې جسماً دی آرام وي روحاً آرام وي. نو بیا هم دی نه ډېره مننه چې دی سره داسې ښه احساس نیک احساس او د وطن احساس د وطن مینه او د دی په زړه کې او دی په دماغو کې شتون لري. د دی څخه ډېره مننه. بیا هم د وطن په دی باندې حق لري. لکه یو ورور مشر ورور چې خبره وکړه چې زده کړه به کوو وایي چې زده کړه وکړئ ولو که په چین کې هم وي. زده کړه به کوو که په لندن کې وي که په اروپا کې وي که په هر چېرته وي هند کې وي د خپل هېواد د خپل هېوادوال او د خپل فکر نه او د خپل دماغو نه د خپل مینې نه د خپل محبت نه به لرې نه ساتو. ځکه چې د وطن په هر افغاني که تاجک وي که ازبک وي که بلوچ وي چې په افغانستان کې اوسېږي دا د هر افغان فرض ده د وطن ساتل د وطن خدمت او د قلمرو ساتل په هر افغان باندې داسې فرض ده. وطن مور ده وطن پلار ده. وطن ته به موږ تاسو د مور او د پلار مینه ورکوو. که ورې نه کړو هم د خدای په نزد باندې هم د دې ټولنې په نزد باندې موږ تاسو مقصره او غاړې مو بند وي. محترمو دلته ډېرې خبرې وشوې څه پاتې نه شول خو کاشکې دا غونډه ډېر کم رنګ لري. دی به په ډېرې هیلې امیدو سره د لندن څخه راغلی وي. کاشکې زه یوه زنانه یم وایي چې مور په یوه لاس انګور زنګوي په بله جهان زنګوي. ما ته دونه ولس رایه راکړې ده که ما سره یو څو ورځې مخکې یا د ولایتي شورا د هر وکیل سره په تماس کې وایي چې موږ داسې غونډه دایروو په خوست کې موږ 12 ولسوالۍ الحمدلله او ډېرې دا د درانه قومونه کې دي لکه د منګلو قوم د زدرانو قوم د تڼیو قوم د صبریو قوم د ګربسو قوم 3 مرکزي واحدونه لرو. محترمو موږ به هغه خلک دلته دوی سره همکاري کړې وه معرفي کړې وه چې د 12 ولسوالۍ نه وه او د 3 مرکزي واحدونه موږ لرو غټ قومونه لرو. الحمدلله موږ په خوست کې ډېر شامنور او ډېر باغروره او ډېر با استعداده مشران لرو چې نسبت زموږ د دغې په پام باندې د ده شاګردان اوسېږو. لکه مشر صاحب چې اوس زما نه مخکې وینا وکړه دا موږ راغوښتې وه دا به یوه پروژې شکل نه ورکوله یو پروسه هم په کړې وه. په افغانستان کې ډېر او داسې پروګرامونه هره ورځ په یوه غونډه کې نه په 2 غونډو کې ګډون کوه. ورسره زما د ولایتي شورا وکیلان پارتمینې غونډې وي څه سیاسي وي څه دودیزې وي ټولنیزې وي او مسلکي وي. نو بیا هم که په موږ باندې غږ کړی وه موږ دا مشران راغوښتي وه. زما هغه خویندې پښتانه خویندې دلته موږ ټولنې لرو. زه خپله د خوست ډیوې د کور ډیوې په نوم باندې ټولنه لرم. موږ 18 ټولنې لرو په خوست کې د وناسو څه باندې 80 ټولنې د ټولې د څنګه ذکرو وناسو لرو. مدني ټولنې لرو مدني پالې خویندې لرو. خو ولې مشکل دا ده چې اوس په افغاني غرونو کې هم زموږ ته د کرکې د نفرت غرور ده. دا د غرور بولي. که هغه ښځه په غونډه کې ګډون ورکړي دا د دی غرور ده. که ښځه مکتب ته لاړه نه شي دا د دی غرور ده. که ښځه تحصیل
نه کړي دا د دوی غرور ده دا د پښتنو ورونو غرور ده او دا د پښتنو ورونو هغه څه دی غیرت ده چې دوی سر ته رسوي که یوه خور په بدو کې ورکړی شي په باندې افتخار کوي که یوه خور په ولور په جګ ولور باندې ورکړی شي هغه د دوی فخر ده که یوه خور هم څوک ووژني د هغې پوښتنه نشته زموږ ګڼ خویندې زموږ ګڼ شمېر خویندې څومره دا وروسته ډېرې دوسیې لرو ډېرې قیضې لرو زړه مې ډېره ډک ده افسوس ته د دې پښتنو د لاسه زما زړه ډک ده چا یې پوښتنه ونه کړه چې دا دلته پراته ده په د پټي کې کڅوړې څښی وو او دا ماده مشران دي او دا هغه مادامي پالان دي دا زموږ مشران دي چې د مشرانو نامې په ځان باندې ایښي دي موږ هم ورته مشران وایو خیر ده زموږ هم مشران یې موږ هم د تاسو او د تاسو پټکي او د تاسو شملې مو چاته نه دي ټیټې کړي ملاله زموږ یوه خور وه وایي چې که په سنګر کې شهید نه شوې قرآن لالې او بننګۍ ته دې ساتل موږ هم هغه ملالې خویندې یو موږ خپله دومره غرور لرو د خپل د غرور ټیکری دا د پښتنې ټیکری په هېڅ مملکت د نړۍ په چا باندې نه ورکوم دا زما د پت دا زما د غیرت دا زما د اسلام دا زما افغاني دا زما هغه چادر ده چې نړیوالې د دغې او څه نومیږي پول او پیسه د دې هغه نشي پوره کولی او دی د دې پورته د ملالې په سرو پټو په ورکولو لګیا دي د ملالې په تاریخ په پټولو باندې اخته دي وګورئ دلته ټول عکسونه نست دي زموږ د ملالې عکس پکې نشته او بخره غواړه بیا هم زموږ ورونه چې مکتب ته وایي ته خو جنۍ یې ته مکتب ته شته وروره الله پاک رسول الله مبارک په خپل حدیث کې ویلي دي چې علم وکړئ علم وکړئ داسې نه دي ویلي چې یا ښځه یا نر خپله خور مکتب ته ولېږئ په ځان کې تربیه ورکړئ خپل زوی مکتب ته ولېږئ خو په ځان کې تربیه ورکړئ موږ کله ویلی دی چې موږ ته تاسو مثال دومره ازادي راکړئ لکه د اروپا خلک هېڅ کله نه هېڅ کله د افغان سره زه د اروپا رسم رواج فرهنګ نه منم او زه خپله دا مې درېیمه دوره ده په خوست ولایتي شورا کې او د کرزي د خوا د دې دورې پورې زه د خلکو او د ولس او د هغې مشرانو نه ډېره راضي یم چې هغې ما سره کومک هم کړی ده ولې خو بیا یو وکیل چې تټکې او تر اخره پورې هینه حمایت کوي ځکه موږ خویندو دا د مکتب ته ضرورت لرو مشره ته راشه زما نه مکتب وغواړه چې زه د والي صاحب سره کښېنم مربوطه مرجع سره کښېنم زه په خپله وزارت ته ځم د یوه وزیر صاحب نه هغه نه ده اخیستی ټولو وکیلان دلته زما سره ناستي ما وخت نه ده اخیستی زه ډایرکټ ځم وله وزیر ته مې شخصي هغه نه ده وړی چې وزیر صاحب دا زما شخصي کار ده زما شخصي ارزو ده راته پوره کړه نو ټول وزیران مې او تر هغه پورې مې په رسمیاتو پېژني په دې مې پېژني په پښتونوالي مې پېژني په غیرت مې پېژني په شهامت مې پېژني په وکالت مې نه پېژني وکیل هر څوک وکیل کېدای شي هر څوک وکالت ته راتلی شي ولې افغاني غرور افغاني استعداد افغاني وړتیا هغه چې د چا په ځان کې وي د چا په وینه کې وي د چا په وجود کې وي د هغې مخې ته یو څوک نه شي ورتلی ورونو مشرانو لطفا د خدای په خاطر باندې دا جګ ورور په بادو کې ورکول چې نن سبا زموږ خویندې سره مخامخ دي هغه مشران واقعي مشران چې په ولسوالۍ کې اوسېږي یا په مرکز کې اوسېږي یا په کلي په بانډو کې اوسېږي راځئ بل ورته غونډه په باندې رنګینه کړو دا هم ډېرې ښه دي دا زموږ سره سترګې دي خو نه باید هغه مشران چې په ولسوالۍ کې اوسېږي هغه باید پروسه کې په خپل کلي کې په دې باندې میټینګونه جلسې دایرې کړي علما کرام راوغواړو په دې جلسو کې چې هغه په دې مسجد لارې هغه کې څه نومیږي هغه د کوم د خدای د رسول الله چې دا هغه بیان کړي چې ښځه په ولور ما ورکوئ په جګ ولور باندې ښځه په بادو کې ما ورکوئ کتل ورور ورکړي زبرای خدای ورکوي خور ورکوي لور د جنۍ نه پوښتنه نه کېږي چې زه دې معیوب ته ورکوم معلوم ته دې ورکوم او د اتیالاسو کالو څه نومیږي سړي ته دې ورکوم ازبرای خدای دا زما حق ده کله چې آدم علیه السلام دنیا ته راولېږلی شو د جنت څخه نو دا د ښایي پوښتنه عالمان داسې وایي چې هغه پیدا شوه ښځه پیدا شوه
نو کله چې بیبي حوا په ځان کې پیدا کوله ولې الله تعالی په خوښه وي دغه نن موږ تاسې چې ناست یو بشر او زموږ ښځې د ګډ مشوار باندې ناستې دي او ډېر کم را ماشومان ناست دي او ډېر زموږ مشران شملور مشران پاتې شوي دي دې ته موږ ډېر احترام لرو ولې مشر دې په چشم په کومه لار چې روان شو مشره ته د خپل زوی نه پوښتنه کړې ده چې ته د افغانستان د تاریخ وایې د کتابو په څنګ کې د 12 د سیم سره یا د پنځم سره د افغانستان د څه نومېږي د کور ته چې راځې د تاریخ کتاب لولئ باور مې نه کېږي چې په دا کې 500 نفر ویلي وي ځکه ریشه مبارکه را روانه ده که چا ویلي وي لاسونه جګ کوي چا ویلي د خپل زوی ته چې په لارو کې څه نومېږي زنانه روانې مکتبو ته ځي په عذاب یې نه کوي په تکلیف یې نه کوي دا د تاسو باندې د تاسو میندې دي ښه په سلو کې مې یو کس ویلي وي او زه غواړم چې ټولو خلکو ته او ټولو مؤمنو مسلمانو ته وایم چې دا د خدای په نزد او د ټولنې په نزد ګناه ده مشرانو موږ خپله دومره افغاني غرور لرو پرېږدئ چې زموږ خویندې تعلیم وکړي ډاکټره شي انجینره شي حافظه شي د قرآن عالمه د قرآن شي چې موږ ته مسجدونه جوړ شي په افغانستان کې د زنانهو موږ د هغې عالمې د زنمېږي د جمعې لمونځ وکړو موږ په جامع لمونځ وکړو موږ ته ډاکټره پیدا شي موږ ته انجینر ما ته چې ما پښه خرابه شي په کور کې زه نارینه انجینره ولم زما زمان چې مکتب ته ځي یا کورسو ته ځي یا پوهنتونو ته ځي زه به ته وایم چې بچیه پاتې شه دا لیلونه نن انجینر راځي د پکا باته ده ولې نه غواړئ چې تاسو خپله لور ښه شي څه نومېږي انجینره شي ډاکټره شي کله چې موږ څارنواله ولې ونه لرو موږ څه نومېږي قاضي ولې نه ولرو هغې ښځې پټ امراض هغه د ښځې رازونه چې قاضي ته ووایي زنانه ته ووایي هغه نارینه ته نه شي ویلی بخښنه زیاته غواړم لکه د دې سټیج کیسه نه پوره کېږي خو بیا اسدالدین منګل صاحب نه ډېره مننه په راتلونکي کې زموږ د خویندو سره په تماس کې کېږئ یوازې دا ټولنه د نارینهو نه ده نارینه زموږ زامن دي دغه ټول زموږ زامن دي چې دلته ناست دي ښځه هغه څوک ده چې رسول الله مبارک په خپل خېښ کې لوی کړی ده پیغمبر دی دوست د خدای ده ښځه هغه څوک ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني په خپله خېښ کې لوی کړی ده ښځه څوک ده چې دا قهرمانان چې زما مخ ته ولاړ دي زموږ زامن دي زموږ ورونه یې خو زموږ ژوند ته زموږ زندګۍ ته زموږ اسلامي څه نومېږي تحصیل ته زموږ عصري تحصیل ته زموږ ښې تربیې ته او زموږ د بچیانو که زنانه وي که نارینه وي ښه پاملرنه وکړئ او دا کمپاین په کلیو کې په ولسوالیو کې جاري وساتئ او په کلیو په ولسوالیو کې د خدای دپاره د خیر خبره کوئ د شر په خبره کې صلح غواړئ ومن الله توفیق ډېره زیاته مننه ډېرې خوږې خبرې وې او په ځای خبرې وې او موږ به ووایو چې لوپټې مو د سپاره کمې نه دي بیا هم ډېره زیاته مننه زموږ غونډه هم پای ته نږدې کېږي د ګډونوالو د خبره وشوه بار بار چې نن کم دي منګل صاحب او نورو د ده ملګرو د مهدي صاحب سره خیل صاحب سره ځینې نورو ملګرو سره خبرې کړې وې د دوی وعده ده چې په یو نه یو ډول به دغه پروګرامونه په افغانستان کې جاري ساتي په راتلونکي کې ممکن له دې هم لویې غونډې وشي بیا به زموږ خویندې او زموږ وروڼه پکې ګډه برخه اخلي د غونډې وروستی ویناوال مو د ځوانانو د پارلمان غړي په خوست کې مدني فعاله خو راغلی شمیم څانګه ده دې ته لنډې خبرې لري نو غونډه مو پای ته رسي شمیم څانګه څنګه شوی او په دې کې خدای جل جلاله څومره بشپړتیا او برابرتیا ساتلې ده د نړۍ د بل هر موجود په شان انسان هم چې له موره پیدا کېږي که ښځه ده یا نه د مور او پلار له لورې که د نړۍ په هر کونج کې ده ورته د اولاد په نظر کتل کېږي او د زړه ټوټۍ بللې ده دا ځانګړتیا یوازې په اشرفو مخلوقاتو انسانانو کې نه بلکې د ځنګله ځناور هم د خپلو اولادونو ډېر په کلکه دفاع کوي او د خپلو اولادونو په روزنه کې توپیري چلند نه کوي د نړۍ تاریخ ته په کتو د لومړي انسان نیولې تر ننني انسانه د بشر په تاریخ کې ستر بدلونونه راغلي چې اوسني اثار یې معجزه‌يي پرمختګ کړی او ساینس
د بجلۍ له پړک سره د خلکو زړونو ته ولوېده چې انسان د ساینس په مرسته د ځمکې جنت جوړولی شي او په دې ټولو پرمختګونو او بدلونونو کې د ښځو رول ډېر واضح او څرګند دی او په ټولنیز ډګر کې د سترو بدلونونو مهم اړخ ښځه ده چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي. که موږ له اوږده بشري تاریخ راتېر شو د انسان په عمر لنډه تبصره وکړو نو له همدې شېبې چې انسان ماشوم دنیا ته راځي پرتن یې کریم نه لري او په دنیا کې د ملکیت د صلاحیت مقیاس معلوم لري خو وروسته بیا د نړۍ پر مخ د بېلابېلو ټولنو د اصولو او عقایدو سره سم عیارېږي او له وړاندې ورته په ټولنه کې یو داسې زندان موجود وي چې انسان جبراً د خپلې ټولنې ټول اصول قواعد او عقاید پکې مني او د نه منلو په صورت کې خو یا بد اخلاقه او یا هم بې عقیدې ګڼل کېږي. دا چې په نننۍ نړۍ کې ما ته د پښتنو په ویښته کې د ښځو پر رول موضوع راکړل شوې ده نو زه په لنډه توګه په ټولنه کې د ښځو پر رول او د اوسنیو شرایطو د تقاضا سره سم د ښځو پر وضعیت او مسؤلیت لږ رڼا اچوم. هیله مند یم چې حوصله راسره وکړئ. د پښتنو ځینو اشارو سره سم باید اعتراف وکړو چې په مجموع کې د پښتنې ټولنې د ډېری مثبت کلتور ځای منفي کلتور نیولی چې زموږ د ټولنې اور په حدودونه یې ډېر ځپونکي او سزا ورکوونکي حالت ته رسولي دي چې د دغه دودیز کلسم د ماتولو لپاره ډېر ستر او دروند کار ته اړتیا ده. دغه ټول ناوړه دودونه تر هر څه دمخه ښځې په نښه کوي او د ښځې د کار تعلیم او انتخاب د حق اخیستنې چې په چاپېریال کې کار کوي چې له ښځې د کار تعلیم او د انتخاب حق اخیستنې چې په دې ډول یې د ټولنې نیمه حساسه او دقیقه انرژي کنګل کړي او یوازې په ډېره سخته محدوده او کلک چاپېریال کې کار کوي چې له همدې امله د پښتنې ټولنې ښځې په هېڅ کار کې همغږي نه لري او په کورني محدود چوکاټ کې د دې سبب شوی چې په کور کې مور لور یورګانې ترلې او همداشان خواښې او انګور هم په یوه خوله نه دي چې له میلیونه یې ټول بیا هم د انسان د بنسټیزو حقونو په طلب کېدو کې پیدا کولی شو او دغو ټولو ستونزو نیغ په نیغه د دې ټولنې نارینه هم اغېزمن کړي دي. له نیکه بخته چې د ښځو په برخه کې د ځینو روڼاندو ښځو مشرانو ځوانانو هڅو ډېری ښې پایلې ورکړي دي او په ډېر باور او صداقت یې د خپلو خویندو لاسنیوی کړی او په دې ګواښناک او په دې ګواښونکي چاپېریال کې د ښځو قدر ورکړی او د دوی کلک لاسنیوی کړی چې انسانیت سر نه دی خوړلی او اوس هم په دې ټولنه کې داسې ایډیال مشران او ځوانان شته چې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر وړاندې شته ګواښونه ډېر په صداقت او علمي روش له مخې لرې کوي او د ښځو په عامه ذهنیت او د دوی په ظرفیت خوري کوي. د ویاړ ځای دی چې په دې 14 کلن بهیر کې د ځینو فعالو مېرمنو او بااحساسه مشرانو او ځوانانو هڅې بریا ته ورسولو چې اوس ښځې په هر ملي او سیمه ییز پروګرام کې ونډه لري او د دې وړتیا یې حاصله کړې چې د ښځو لپاره په ډېرو برخو کې په خپله ښځې خدمات وړاندې کړي. دا چې د پښتنو له ویښتابه سره ښځې څه ډول مرسته کولی شي او په دې برخه کې د ښځو رول څه دی. زه فکر کوم چې د پښتنو د بدبختیو اصلي لاملونه په ښځو کې دي او دوی دې برخې ته بیخي پام نه دی کړی ځکه چې د نړۍ هر پرمختللی هېواد یې ښه مثال کیدی شي. یوازینی هېواد افغانستان دی چې په کاري چاپېریال کې د ښځو ونډه کمه ده او همدا لامل یې ګڼم چې د ډېرو زیاتو طبیعي زېرمو او فرصتونو سره سره بیا هم دا هېواد وروسته پاتې دی. تر هر څه وړاندې د ښځو وضعیت د ښه کولو لپاره رښتینی کار وشي ځکه چې موجوده پروژهیي خدمات نشي کولی د ښځو وضعیت کې ژور تغییرات راولي. اوس هم چې کومې ښځې د احساس له مخې مدني فعالیتونه کوي ډېری هغه ښځې دي چې ذهنونه یې روښان دي خو د ژوند د ډېرو ستونزو سره لاس و ګریوان دي خو بیا هم هڅه کوي چې د ټولنې لپاره د خپل وس مطابق رسالت ادا او یو شمېر هغه ښځې چې د نوي حکومت په دې 14 کلن بهیر کې ګڼ شمېر پروژې اخیستي او یوازې پکې مادي اهداف تعقیب کړي دي. نه یوازې دا چې د ښځو د ستونزو او د دوی لپاره د عامه ذهنیت په جوړولو کې هغه ډول چې په کار وه کار نه دی کړی بلکې د خدماتو او فعالیتونو په لارو چارې بې باوري هم ډېره کړې ده چې لوی لامل یې هم د دایمي څار نشتوالی دی.
دغه بې کمیته او بې کیفیته پروژو زموږ ټولنه یو ډول وپرڅوله چې اوس پکې د کیفیت هلیتشې سره مخ یو او تر ټولو ستره ضربه یې په پښتني سیمو کې د ښځو تعلیم ته ورسوله. که چیرې د ښځو لپاره د کار او زده کړو موقع برابرې شي او په هر کور کې یوه لوستې ښځه واوسي، یقیني یم چې د کورنۍ په سلسله ټولنیز او ملي روحیه ژوندی کیدای شي او پکار ده چې اوس د ښارونو ټول پام اطرافي سیمو او کلیو ته واوړي، ځکه ټول پوهېږو چې د کلي او ښار ترمنځ یو ډول نفرت موجود دی چې دا یې هم ډېره فاصله رامنځته کړې ده. اوس پکار دا ده چې کله ته د ډېرو با تجربه او علمي اشخاصو له لوري دایمي ورکشاپونه، سیمینارونه او غونډې جوړې شي چې پکې تخنیکي او علمي پریزنټیشنونه، لیکچرونه ورکړل شي تر څو دوی ته په ټولنه کې د خپل ځان پاته ولګېږي چې یعنې افغان ښځه او یا هم پښتنه ښځه په کوم موقف کې ده او څه کول ورته پکار دي. اوس هم زموږ په ټولنه کې اکثریت ښځې له خپلو حقوقو نه دي خبرې او که هر څومره سخته پرې راشي زغمي یې، وایي چې بس خدای راباندې راوستې ده او دا حالت هېڅ صورت د یوې ټولنې په پرمختګ او اصلاح کې ګټه نه لري بلکې ټولنه لا وروسته بیایي. که موږ د ښځو وړتیا لوړه نه کړو، بدلون راوستل مشکل دي او که د پښتنو ښځې پر پښو ودرېدې او په کور دننه یې لوستې ښځې ولرلې، په هماغه ورځ پښتون رویښ دی او دا بهیر به لا ګړندی کېږي. هغه ښځې چې د کار او فعالیت ډګر ته راوتلي دي د ټولنې د شرایطو سره سم باید فکر وکړي چې دوی ته تاریخ ستر مسؤلیت ورترغاړې کړی دی او د ډېر درانه کار اړتیا ده چې د نورو ښځو د ژوند لپاره مبارزه وکړي تر څو راتلونکي نسل ته دغه اندېښنه چې نن موږ لرو ختمې کړو او د دوی اندېښنې باید له ګواښونو سره د مبارزې نه بلکې د نړۍ سره د سیال کېدو اوسي، تر څو ځان د نړۍ په هنداره کې سیال وویني، ځکه چې اوس د انټرنیټ پر مټ د 100 کلونو پرمختګ په 10 کلونو کې کیدای شي. یوه بله ستره ستونزه چې ما درک کړې ده هغه دا ده چې پښتانه یا افغانان یوه ملي ترمینالوژي نه لري. د دوی اکثریت اصطلاحات او الفاظ داسې دي چې د نورو ژبو راغلي او زموږ ذهنونه مستقیما د پردیو ټولنو په لوري سوق کوي او زموږ د رایې اختلافات هم د ناسم پوهاوي له امله رامنځته کېږي چې دې ستونزې ته باید له حکومت څخه هیله وشي چې د ملي ترمینالوژۍ یو پیاوړی مرکز پرانیزي. د افغانستان او پښتون غمیزه ډېره لویه او هراړخیزه ده او بیا د ټولنې په اړه په یوه داسې موضوع باندې خبرې کول چې د ډېرو پیاوړو ټولنیز پوهانو کار دی ستونزمنه ده، خو بیا هم ما په خپل تنګ او لنډ وخت کې همدا ستونزې راټولې کړې دي. دا چې ما ته د ښځو په نمایندګۍ د خبرو کولو وار راغی، که چېرې نور ضروري موضوعات په دې برخه کې له ما پاتې شوي وي د خویندې بښنه غواړم. ډېره زیاته مننه له خور شمیم څانګې څخه چې ډېره غوره مقاله یې تاسو ته واوروله. آینه د ننني تهذیب ریښه ده خو جوهر پرې د ساده پرون په کار دی. نو زموږ غونډه پای ته رسیږي په بښنې چې په وروستیو کې د معیوبینو په استازیتوب سخي محمد مهربان صاحب لنډې خبرې لري. سخي محمود مهربان صاحب راځي او تاسو ته لنډې خبرې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اول د مانګال صاحب نه ډېره مننه کوم او بیا د ولایتي شورا استازو نه، مدني ټولنو نه، مشرانو نه، ځوانانو نه، هغه معلولي چې په د وطن قرباني ورکړې ده دې نه ډېره مننه کوم چې دلته یې ګډون کړی دی. خو صرف زه یوه ګیله لرم چې ټولې مدني ټولنې یېدېږي دا چې په دا وطن قرباني ورکړې ده دا څوک نه یېدوي چې دا معلول څوک دی، د کوم ځای دی، د چا زوی دی. هېڅوک ولایتي شورا ده که ژورنالستون دي د معلول نوم څوک نه وپلي چې په دا وطن کې معلولین شته یا د معلولینو ته توجه وکړي. موږ ډېره ګیله د هغه ده چې دا مدني ټولنې مدني فعالون ورزشکارون یېدېږي
خو معلول چا یې نه کړل چې د معلول سرباز و پرون په د وطن قهرماني کړله په د سنګر کې جنګېدو نن معلول شوی دی هېڅوک یې دې ته توجه نه کوي او دویم دا چې پښتون راویښ شه پښتون ویښ ده په خپل جو په خاطر نه د وطن په خاطر نه د بل په خاطر خپل جو زنده باد پښتون هر وخت ویښ ده خو دښمن ته نه من دا ویني دا پښتانه لرو هېڅ سهار نه دې سره من غازي امان الله خان چا مړ کړ چا یې کفر حکم وکړ خپلو پښتنو خپلو مسلمانو کفر حکم وکړ یو انګریزانو دروغله اسلام کافرو مونږ ته په لوس کې نیولی دی امریکا په لوس کې نیولی دی روس په لوس کې نیولی دی مونږ په اسلام نه جنګوي مونږ غازي امان الله خان وطن نه چا وتښتول خپلو پښتنو وتښتول خپلو مسلمانو وتښتول یوه انګریز چېرته رانه ده وپسو انګریزون دلته راغلي انګریزانو د وطن نه تښتولي دي په خپل پښتانه هم سره تښتول دي خپل قهرمانونه هم تښتولي دي مونږ غازي امان الله خان کوپر تور کړو په ډاکټر نجیب نیم کوپر تور و مجددي صاحب کافر و رباني صاحب کافر و کردای صاحب کافر و اشرف غني کافر ده د مسلمان مونږ کومه نه پیدا څو شرط وکړي چې مونږ هغه مسلمان ودرو مونږ دیني عالمان د یوه سرباز د کمپین یا د اردو سرباز جنوزان نه کړي ویلې نه کړي په د وطن قرباني ور کړې ده اعوذ بالله کلمه یې او ته چې ویږي نو څه وتا چې دای دې جنوزان نه کوي ما خطر کې ته څو د خدای په هغه ای بامو په پلور ورځوي چې مونږ د خلا خپل نه بدې مونږ پښتانه مونږ وطن مونږ مسلمان مونږ مغایو دې ته توجه نه کوي چې ودرېږه پښتون څه شی ده اعوذ بالله چې زوم یو پیژندل چې زه څوک یم یادونه الله وپېژندل چې زه څوک یم چې زه په ما یم بنده یم چا پیدا شي الله پیدا بدون د پښتون دی بدون د الله نه بل چاته سار نه چلوي خو مونږ خپل پښتانه په خپله یې مسؤل نه شو نره خبرې ډېرې وشوې زه خبرې نه وکړم وخت کم دی توجه نه مننه کورونه ډېره زیاته مننه بیا هم له ټولو حاضرینو او ګډونوالو مننه چې حوصله یې وکړه زموږ سره په غونډه کې وو زموږ دا غونډه پای ته رسېږي جناب الخیل صاحب د پای دعا وکړي بیا هم له ټولو مننه دوستان دعا وکړو خو سره د چې اول سهار کې زیات اندېښمن ځکه درې همزمانه پروګرامونه خو همدا اویا اتیا سل نفره لري که دې پروګرام راووځي بیا به دویم پروګرام کوي او که دویم پروګرام راووځي بیا به دریم پروګرام کوي په هر ترتیب بیا شکر ده زموږ ښه مجموعه ده همدا مجموعه کې هسې خلک شته چې هغه فکر لري هغه د دې پروګرام انشاءالله پیغام لېږدوی شي زه د ګډونوالو په استازیتوب نه شخصا د جناب سالطین منګل صاحب څخه د دوی استادو څخه د دوی ملګرو څخه چې که دوی سره ورسره دي او که بهر کې د دوی سره همکار دي هم نظره دي هم فکر دي د ټول نه مننه کوم او هیله هم دا لرم چې دا اولین پروګرام نه شاید زموږ خوست خلک دي نو په ټولو مسایلو نه خبرېږي که هغوی خبر وایي چې دومره یو ښایسته تالار ده داسې ښایسته عکسونه دي او زموږ د ټول ملي زعیمانو چې پخوا تېر شوي دي دا ټول هغه شته شاید زیات حضور هم وایي خو په هر ترتیب دا دلته یو طبیعي حرکت شته چې والي صاحب چېرته ځي بیا د ټوله مجموعه خو هیله هم دا ده چې راتلونکي کې بیا راشئ او په اصطلاح زموږ رسنیو ته زیات ضرورت لرو دې پیغام رسولو ته زیات ضرورت لرو هم نږدې سوالو ته هم د افغانستان په سطحه او نړیوالو رسنیو لارې نړیوالو ته نو خدای دې توفیق وکړي ټولې مجموعې د خوست اوسېدونکو د خوست روڼاندو د برطانیه کې چې کوم افغانان دي خصوصا لندن میشت دي افغانانو په استازیتوب باندې محترم صحابالدین منګل صاحب ته یوه افغاني دود په اساس باندې لونګۍ برابره کړې ده محترم خیرخواه صاحب ته
دوی ته دا لونګۍ ورکړي ورته سر به یې کړي بیا ورسره دعا وکړو مهرباني Atena درنو حاضرینو مانګاف صاحب څخه راغلی خوسته نو موږ نن د غرمې ډوډۍ نه لرو د غرمې ډوډۍ پیسې د معلمینو معلمینو شهداو کورنۍ سره مرسته کړې ده تقریبا 25 کورنۍ سره 2 کروڑه وړه دي 1 من بوره ده 15 کیلو وړي دي نو ډېره مننه کوم پورې وده هر وخت راشي خوست په خدمت کې دی پښتانه دې په خدمت کې دعا وکړئ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب اغفر وارحم خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله بیا دوستان کېدای شي چې هلته راشي څه خبره خو نه وه ټول نه مننه زموږ ملګري دوستانه بېوزلو خلکو سره او زموږ یې خویندو لپاره ټولو ته فقط یوه تحفه ده یوه ټیکری ده هغه هم اخلي او زموږ کسان چې بېوزله دي او معیوب دي هغې لپاره هم امکانات شته انشاءالله بېګا دې وځي زموږ دوستان که عکاسي کوي عکاسي هم کولی شي مننه Coche da stare ci si può pensare adar ni wata jiwa ga dala wata jiwa da چې واکې دا ولای چې هم بهشته کولې زبا ما یقین معلولین بروغړو لکم خلقت سی بس دا صحابه خوشی کوي دا مختلف دا فاضل ليش طولت؟ كريوير كريوير تصوير ولا مو بس لا خليتها ما سرتاش خپل موبایل کې به تبدیل پکې رنگونه یې رنگونه به خپل موبایل کې کار تبدیل کړي منګل صاحب ساتو دي دا کوسینا چې دلته بیا 15 منټه 2 منټه یا ولا بوتل شي دا خو په بعض خويندې دي چې کومه کوي هغه کومه چې ټول هغه مکتب ولا خويندې کومې دي
هغوی ته دوه دانې مخې والی ټول ته رسېږي خمسه شروع کوي که چه وایي خمسه چې ورکړې زه درته منتظر یم ماما څه لوړ اسکندر صاحب سوال لري اسکندر صاحب دو شواز مالکای ستري ټول مسنجر مخالفان کنه د ټول د ورونو مینه ده ورور ستړی ماشه اول الدين سره ورونه یې ولا کواره مو چیرې مو سره وته دته منتظر یم درته سلام محمود ستار محمود روغله سفیر په وزیر زوم و محمود محمود تاسو ته وګورئ خلاص ګاډي او پورا دی او ما څه وکړم پورا تاسو یې راغله کې افراد خاصه تاسو یې ودرې قسمه ده هغه کې ویر کې چې څه کار شي بیا خود سره تاسو ته وروخه دې ویل کته ته نو چې نه وروخه ها خو دې وروخه تبه من نه کېږي اشتاق سمر ګولا رشه سمر ګولا دا د کیو کا څه نه وکړي پوس دا وروخه پوس دا وروخه وړای چې ما به نه بول اتروا کې څه ویل شوی نه نه ویل دا ویل بس خدای وړای یو دا کته چې درسه کوزاوي مونږ Camila está? Camila. Camila. Rahim Can. Zahirman Khan غورنه رازی خان غورنه رازی خان دورانه ها دکان وقتی دورانه یاد کن دورانه راحت ما ترى كذا حد يقول لا تخوتها كده تدخل مولو خلاص نقول ان شاء الله اجابات من الاشياء ده جواد محمد أبلغ لا يقول لا يقول دا خورته کومه چې ځوان ورته دی ګوري ورته کاشي
زرین زرین بعد اخي چه ترتكينا وړاندې نه کیدا دا دې بره سره دا بدل نشي سره مل کوله کار دایره بالکل سره وکړه دایره بالکل عبيدالله منقال ده عبيد تبي سخي محمود نفرتي غلام محمد علي شير ولا شيروالي قربات دا ورته تفریح دی تفریح ته پښه ورته راخلا دا نه تفریح ده شيروالي قرباش کول کنه جلال تا جلال دا یو جلال سلام علیکم كوباك ده وروسا شو غزايا كبر كوباك دا جلال السيدات سكوتوا سيريو محمود Rupai poder com o Sandro vai poder com o Raul. Chu? Acho que o Sandro vai poder com o Raul. बड़ी बुदेर को बड़ी खुदाई बड़ी की बात थी जो से बोला दूसरा वाला बढ़िया दूसरा वाला नेरा बहुत सा मार गया रोजा लरो का अच्छा वो मुझे ये तो दरी वो का वो दावत लो दाखल को बोला مم बोला ये वाला قدر ليش ما صار تدار جوا ولا لا كان ده الودي كتشكيله كم تكتيكا بتكون شو فازاي ترو يا بودي كده वो घड़ी बरा से बात उड़ाया ना शिनेरा خالق نه سره دې په دې خدای په ترابو بلا ورس په وفړې نو بیا چې په دې وفړو دا بلا وفړې دغه کې بشیر راځي دا صحیح دی دا څه هغه متي ولا دا دې منستر جوړ کړه نه دا منستر کې دي Uy serti. Nasıl motivura?
سره یو اتحاد کړو نو دې کې موږ اړین خلک هغه خلک وبولو چې دا د پښتنو مشران چې دي دوی به دې کار وکړي چې د لرو بر پښتانه سره یو کړي کشران باید تشویق شي خو اصلا شروع کول دي موږ مشرانو له طرفه ده چې موږ وکړی شو چې لرو بر پښتانه سره یو کړو ډېره زیاته مننه ډېر ښایسته هغه خو دغه ویډیو مې دکانه مې شریعتمن موږ په لندن کې زیاتره په ټولو افغانانو سره تقریبا پیژنو مخامخ پیژنو بیا موږ افغانان کې بد عادت ده چې کله یاري چې سلام کیږي د نومونه نه یایي یا نه معرفي کېږي دغه څه موږ ډېر داسې خلک پیژنو 3 کاله به پیژنې هغه نوم یې د په یاد نه وي Stop going. Stop, Katarsa. Stop,